خپل ژوند شارول غواړي دا ته ما مضى فقد فات یا وما فقد ما چې تیر شوی دی هغه غمړ شي چې تیر شوی دی هغه غمړ شي چې د سو پوری تا د ماضی سوچ نظر ته د شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی ماضی بنک وېټه جیل ته د نور واچو او د تورو تیرو ته ور واچو او که طاقت کی ور وته ولګه وېسې چې دغه جیل نه راونه باسي او خيار سره د ماضی ملف ګره چې ترخکاره کینه او خيار سره د ماضی ملف نه راخکاره بس که ماضی په ملف کې لګي دي اخ پانی اړې راړي نو دا چې د شي شی نو د بسمره خوا چې دغه ټیم کې لازمه کوم دي تقسیم کړو یو خبره چې زما د پلار غوته دي سینې ویلې دا بخوا او چې ما غسړي د دې دغه ملف کې لګي کوم چې دغه وخت ملف ته هغه ته یې تاسو دا وایم دغه ملف روالي تړي او په جیل کې بند او تور تیرو ته ورواچوي چې د سر په د باندې نه رڼا ولګي او نه چاته پته ولګي چې په جیل کې دا ملف دې سي ته ورواچوي ځکه چې دا ملف ته سمره کولاوي نو غم به تازه کی او مسلې به دي او درته ویم کدا دې مسلو د ختمېدو حل ونه بیا خو ډیره خوي دا حل نه دی بلکې غشته مسلې ده خبره ته خدي الله سبحانه وتعالى دې امتونو خبرې کړي دې تیر شي امتونو باسي په قران کې کړي په اخر کې الله سبحانه وتعالى ډېر خوري خبره تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الله قسم وکړي د دې امتونو خو ګره دا خطه به زه دا غوي د عمل دغه ورکوم او تاسو له سعودي شنو چې ګره دغه په دغه کې کېنی د دې آیت د نتیجه راوځي چې کم شي چې تیر شو غیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو له سجون خوش دا ډیره اهمه خبره کوم ځان سره یاد ساتي دا کوم ورځ چې ستاده او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء سحر شو د ماخام انتظار مکو او چې ما خام شو نو د سحر انتظار مکه تیر شوی غلار ختم او د سبا پته اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه د ورځ د بکم کې چې توسي دا کم ټیم کې چې توس نه شي کنه د قیمتي وخت تاثیر د پارام تیر مازی د ترازی مازی د سوچ کې راځي چې بوخادي شي هغه ته دا وایي مازی ته وایي چې تا منګ پرې خو دی زمنګ نه تلې نو منګم ته پرې خو دی او منګ نه تلې په د حادثه شی د تیر شوی دی کنه د خپل نننی ورځ په مخ خراب وګور او م په سبب باندې خپل نننی ورځ خراب په سبب باندې نننی ورځ موږ اله خراب ولې شو چې موږ ته پته وي چې سبب زیم یا بنه سچ شوی دی هغه بدلیږي نه او سچ راځي دغه موږ ته پته نشتی نو ول بیا ورځ خراب وخت کم جون چې تیر وخت نه خراب ول پکار کنه اب خوري طریقه تیر کې ذکر او اسکار منزونه دنیوي چې کوم استامنډي دی اب کې خپ آرام و ورګرو خواته تل خپل جون خپل جون تیر کچرته د مستقبل راغی مخې ته کچرته د مستقبل راغی او سوچونه دي کول د دې مستقبل ته دا وایي زګوره هغه انسان نیم چې په سوچونو باندې ځان خرڅو لکه اوس نن د څو ورځې د جمعې ورځ ده او دا ماسختن دی زمونږ شپره باندې شو د سحر پته نه لګي چې مونږ کټ ته وخیجو نو مارزي برای شي او ته چې دې کړو دا کار دې غلط کړو چې تا دې پلار ته دې شي ویلو چې تا دې خېج ته دې شي ویلو دغه مدیر ته دې شي ویلې نه او دا غزینه چې وې نو په د پوري وخاند په چا پوري مازی پوري وخاند ما دوکه کیس یو پیر تل نه بیا سره راځي دا شپه په ما خراب اوسه د دې د مشي بیا د مستقبل له واړي چې لوي شي د لپاره بس کو او دا سعودي کې موږ د کوم پوري نه شو ځان چې د غټ کور جوړول غواړي ځان چې د غټي بنگلي جوړول نه دې ته دا وې په د پوري وخه زده وسنی ورځ کوم چې 100% ما سره ده کوم شپه دا زه په تشو هواګانو باندې نه خرڅوم ټول شپه په تشو هواګانو موږ خرڅو خپل پوسټ کړ موږ باسي سوچونو فکرونو باندې خرڅو خپل کمبل موږ ځان باندې چوري نه دا کمبل خون و دا کټ خون والو نه چې هغه یې سیت خپل خون والو چې یخ شو بګلې خو په دې کټ کې وړو یا تیر شو او یا روان یا تیر شو یا روان د دې سړي جون به خوشاله د دې جون بالکل ختم دا بعد رب العالمین په لاس کې راغته پر مستقبل پریدا او چې کله راغی به وسره ګو په دې خبره چې عمل کو ان شاء الله جون به پاره مستقبل پریدا او چې کله راغی به وسره ګور الله وی اتا امر الله فلا تستعجلوا دې به مکو زدا وما کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې سړی دا سوچ کوي او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کوي چې د کورم جوړول شو له کور جوړ دې سي دې کله دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې خزي خېټه نه بچي راوباسي پرې دې جنا مېش ته پوره چې کله وشي به وسره ګورو نه وځي مخ کې راوباسي سلورم او پنځم مېش باندې خزي خېټه نه بچي راوباسي دې صحیح کې غلطه د دې مثال چې میوله په خشوي نه او ډیر شو پرې دې چې کله په خشوا بیا به سر ګور بیا به شو بیا به دمو ګور چې بازار کې څومره ریټ ته سو کې لی سو کې نه لی چې اوس د کچمه وره کې دې پیدا نقصان لري چې ځان بستړي نقصان دې ځان بستړي د ځان سره یاد ساتي کم سړی چې د مستقبل او د دې خبرې سوچ کوي چې لا حقیقت له څوک ماته دا ویل شي په دې ناس کې چې زما د مستقبل حقیقت شته د سبا حقیقت څه معلوم دی شته چې سره حقیقت ولې د دې شی وره کې سوچ کوي چې حقیقت ملاني شته حقیقت خو ورسته پته لګي چې کله د موږ ورننه وي نه دی ورک
شوی شی بس سره خپکیږي او په یو دي شی بس چې دغه حقیقت نشتی وجود نشتی خونی نشتی رنگی نشتی شکل نشتی باغه بس دغه سوچونه کې چې کړه هر سره مخامخ شو به سره مونږ ګورو لکه پول د لمنګ رسیدلی نیو اوس په پول باندې وړي دوه مثال دي کوم سره چې مستقبل سوچ کوي مونږ وایو چې په پول باندې وړي خو صبر خو کنه چې پول ته ورسو بیا به څنګه په روډ باندې روان یو او مخه ته موږ ته پدې چې صبر راځي روان دي ګاډ ها پول روان دي د دې ځینې چې بریکونه او ګاډه به کې سیټ ته ودرو دا پول به خطرناک یو کده به څنګه زموږ دا ګاډه په پاس وکړي کنه ګیرو ته بدل کس به ته بدل لکه صبر وکړه ته چې پول ورسې پته ولګي ستاسو د ګاډي مون پته ولګي ستاسو مون پته ولګي د پول مخ کې چې د ګاډي غم وړي حقیقي چې د پول مخ کې نه فقره شي ته به لاندې وځي د پول نه بیا هغه وخت بدل الله یو طریقه جوړه کې نفق بدل جوړ کې د مصیبت نه بوزي باټینګ بدل الله کور درکې باټینګ بدل الله ارشد درکې چې ته دې سوچ کې چې پول برای او د پول مخ کې تعالی شي شره نفق را کم کې چې څنګه ګاډي دنه کوزيګو په بل طرف تروزي هغه کوبري نه هغه بچ مستقبل دومره سوچ کې الله مته ته د مستقبل ډیر خپل کړی سره کوم سوچونه کې دا اوس پورې چې ژوند ته تیر کو د دې ژوند په باره کې ستا پلار سوچونه کړی ستا د مستقبل په باره کې ستا پلار سوچونه کړی ګورېس پیدا نه کړی کله ته ملو شو کم چې د الله لیکري دا غیر نه زیاتونه ډیر پټي او ډیر ازمکه د لغستي وا او الله غربت لیکلو نو اوس غریب او کله سره دغه سره پټي او ازمکه نو الله در مالداري لیکلو اوس مالدار نه هغه مستقبل سوچ کم ستا پلار او نیکه کړو هغه څه پیدا در نه کړ ته سره ځان په د مستقبل په سوچونه کې چې ځان تبا کې نو موږ وایو چې دا پول ته رسیدونه مخکې کې دې شي موږ نه فقره او کې دې شي د پول ته رسیدونه مخکې د پول وران شي د خبرې درس پول وران شي مطلب څه د غزي ته سره ونه رسي کې دې شي موږ دې پول ته ورسو خبرام وو د مخکې نه دې له سوچونه کول داسې پالتو الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو لوزونه کوي او تاسو یری په غریبۍ به دا شیطان کارونه دا کوم سره چې د مستقبل دې سوچونه کوي کنه دې سي د شیطان په پنجو کې راغله ته دې شي غریب بشي کته دې سبق کې پرې رب العالمین به غټ رب العالمین په لاس کې د مستقبل چا په لاس کې رب العالمین یقین دې بشتي کنه چې شتي بس خبره پرې تخپل کوشش کوه خپل مهنت او مزدوري کوه خو دا سوچونه چې خپل ژوند به تباہ کو دا پرې